په ژوند کې ارمانونه پیدا کیږي او پوره کیږي، خو د بعضې خلکو ژوند ارمان شي کله کله. د خیبر پښتونخوا مشهور او معروف عالم دین چې نن په دنیا کې نشته، حضرت مولانا مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه، د هغوی د ژوند قصه را سره واورئ. مفتی سردار علي شهید حقانی د ژوند قصه. حضرت مولانا مفتی سردار علي څوک؟ مفتی سردار علي شهید ولی شهید شو او چا شهید کو؟ مفتی سردار علي حقانی عرفي توجه لقب ولی ورکړی شوی و. په دې ویډیو کې ناشنا معلومات حاصلولی شئ. کو چېرته پوره معلومات حاصلول غواړئ نو ویډیو تر پای را سره وګورئ. د ویډیو اوریدلو نه مخکې یو درخواست، که چېرته تاسو عالمانو سره مینه لرئ او د هغوی د ژوند قصې اوریدل غواړئ نو دستور ټي وي در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې د کومو عالمانو سره مو ډیره مینه وي او د هغوی بیانات په مینه محبت سره اورئ نو د هغوی نوم په کمنټس کې خامخا ولیکئ. اوس راځو خپل مقصد لا. مفتی سردار علي شهید عرف توجه د دوی پیدایش په ضلع ثوابۍ کې شوی و. لا ډیر ماشوم چې والد صاحبي ضلع نوحار ته په کډه راغلو. هر کله چې مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه لا ماشوم او اله قدم واغشتو نو په نوحار کې د دینی سبق باقاعده آغاز د خپل کلی نه وکړو. تفصیلات دا هم وایي چې ختم القرآني د ناظري په خپل کلی وزیر کالونی نوحار سیمه کې کړی و. د مفتی سردار علي شهید عرف توجه ورور عاطف سردار په یو انټرویو کې دا ویلي دي چې تر 12م جماعته پورې عصري تعلیم د خپل کلی د های سکول نه کړی و. د نفس د علم په طلب د خپل کور نه ضلع چارسدي شب قدر علاقې ته لاړو او هلته نه یې باقاعده د دیني علم آغاز د قاری حقنوا شهید رحمت الله علیه د مدرسې نه وکړو. په دې علمي سفر کې ډیرو مدرسو سره وابستګي راغله. څه سبقونه یې په پنجاب کې هم ترسره کړي وو. کله چې هم دغه علمي سفر په آخري سلګو شو نو سردار علي شهید رحمت الله علیه په دیوبند ثانی دیوبند پاکستان دارالعلوم حقانیه اکوړه هټک کې د غټې دورې سبقونو ته داخله واغشته او فراغت یې هم هغلته نه وشو او د فراغت نه پس ورته حقانی لقب هم ملو شو. عاطف سردار چې د مفتی سردار شهید رحمت الله علیه عرف توجه ورور دی، هغوی په دې انټرویو کې دا هم ویلي دي چې د شیخ العرب ولجم ډاکټر شیر علي شاه رحمت الله علیه په خاصو شاګردانو کې نومو او حضرت مولانا مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه د شیخ الحدیث حضرت مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب ډیر خدمت هم کړو. د سردار علي شهید عرف توجه د بیان داسې اندازو چې هغه انداز بغیر هغوی نه چا هم نشو کولی. په زرګونو بیانونه یې په ریکارډ شته خو افسوس توجه مفتی صاحب نشته دی. د نفس د بیانونو یو سلسله شروع شوه چې خصوصا د خیبر پښتونخوا عموما د ټول ملک په سطحه به هغوی بیانونه کول. هر کله چې ورته لږ غونته شهرت ملو شو نو مخالفین یې سیوا شو. د چا په وینا د مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه د پولیسو په لاس نیوکه وشوه چې اوالات ته دننه کړی شو. د دغې نه پس ورته دومره شهرت ملو شو چې په سوونو په زرګونو عوام ورسره ودرېدو، مینه یې ورسره لرله. د حضرت مولانا مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه په بیان کې خندنۍ خبرې به بلهاوي او اکثر به یې داسې خبرې کولې چې خبره خو به یې سپینه وه خو ولې چې انداز به یې ډېر مختلف و. حضرت مولانا مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه ته برورو شهرت ډېر ملاوېدو چې د ثوابۍ په سیمه دا د چا په لمسه یو قمقل پرې د چاقو وارونه وکړو په سینه باندې ووهل. دا خبر د خیبر پښتونخوا په ګرد و نواح کې خور شو چې حضرت مولانا مفتی سردار علي چا شهید کو. خو ولې چې هر کله رابطې وشوې هغوی خپله هم دا پیغام جاری کو چې شهید نه خو بلکې پوره زخمی یما او الحمدلله ژوند لا باقی شته دی.
د ژوند سفر روانو په بیانونو کې به یې د والو ټکولو او د نیولو نه پس هم جوش او جذبه او د عوامو مسلمانانو مینه زیاتېدله. اکثر به داسې ښه وشو چې په هفتو به د بیانونو د پاره د کور نه بهر او ډیر وخت پس په خپل کور ته راتلو. د خپل ژوند په اهمو ګړو کې په خپل کور کې د بناتو د مدرسې د محتمم په حیث هم کار کولو. تفصیلات دا هم زیاتوي چې حضرت مولانا مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه د دیوبند علماو ځان خادم حسابول یو مقرر شغل بیانو چې مشرانو علماو به هم ډیر لوی اعتماد لرلو. د دغه بیانونو سلسله جاری و چې یو ورځ د سفر نه واپس خپل کور ته را روانو چې د یو بل ګاډي سره د دوی ګاډي ټکرو شو او د هغې نه پس د دوی د شهادت خبر خور شو. د مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه مینوال په دې تمو چې دا خبره به دروغ شي، خو نه بلکې هر کله چې تحقیقات وشو نو مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه د دنیا نه تشریف وړی. د نوښار خلکو ته دا هم لا پته نه وه چې مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه دومره لوی سړی دی، ځکه چې د هغوی په جنازه کې په زرګو خلکو شرکت وکړو. د هغوی د جنازې مونځ د خیبر پښتونخوا مشهور عالم دین مفتی نجیب الله فاروقي صاحب ادا کړی و. په جنازه کې په سوونو عالمان هم وو، خو دا خبره د یادونې وړ ده چې د مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه په جنازه کې د عالمانو او طالبانو نه زیات عوام ورونو ګډون کړی و. حضرت مولانا مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه د مرګ نه پس د هغوی سره ډیرو داسې خلکو هم مینه شروع کړه چې په ژوند به یې ترې نفرت کولو. نفرت په دې معنی سره چې د ډیرو خلکو میدان یې ګیر کړی و. په هر پروګرام کې به د بیان د پاره دوی خلکو بلل، خو ډیرو خلکو دا نشو برداشت کولی. لہذا هر کله چې مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه د دنیا نه رخصت شو نو هغې خلکو ښه مرمان وکړو چا چې به د دوی خلاف پراپیګنډې کولې. کو تاسو هر څوک یې او د هر یو فن سره تعلق ساتئ نو د خپل فن، د خپل مذهب، د خپل دین، د خپل وطن او د خپل علاقې د خلکو ډیر خیال ساتل پکار دی. ژوند مختصر دی. حضرت مولانا مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه د نوښار په سیمه د خپلې ابایي علاقې مقبرې کې خاورو ته وسپارلی شو. د هغوی د وفات نه پس د هغوی د قبر نه روزانه بنیاد باندې به په سلګو خلک راته وو، چونکې د دوی تعلق د علماء حق سره و. دوی به په خپلو بیاناتو کې هم دا ویل چې د شرکیاتو نه ځان وساتئ. د هغوی خاندان ته دا یره پیښه شوه هسې نه نادان خلک د دوی په قبر مزارونه جوړ کړي او دلته هسې نه بدعتونه رسومات شروع شي. د دې له کبله مخنیوي وکړو. اوس هم خلک زی دیدن کوي، دعاګانې کوي، خو ولې چې هغه رسم ختم شو. دا تاسو سره ما مختصر د حضرت مولانا مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه د ژوند قصه ذکر کا. مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه واده هم کړو، د دو بچی هم وو. څلورې زامن دي، په هغې کې هر یو بچی دومره تکړه دی چې را روان وخت کې به یو ښه مقرر په حیث د خیبر پښتونخوا د عالمانو په سب کې کار کوي. خصوصا د هغوی مشر فرزند چې اوس یې د حفظ نه فراغت هم شو او نن سبا د کراچۍ په خوره د علم د حاصلولو په تکل کې مسافر دی. هر کله چې هغوی د علم سفر پوره کی نو د پښتونخوا خلک دا هیله لري چې د خپل پلار ځای کونیسي نو واحد ساد مغاویه به وي. هغوی هم د خپل پلار په شان په بیان کې انداز، کردار او گفتار لري. کو چېرته مو زما دا ویډیو خوښه شوې وي نو په کمنټس کې دعاګانې ولیکئ. چې د کم عالم دین سره مو مینه وي نو په کمنټس کې نامه ولیکئ. موږ به کوشش کوو چې د هغوی د ژوند قصه تاسو ته کیدو.
کو چېرته تاسو دا ویډیو په وړومبي ځل کتلی وي او دستور ټي وي ته په وړومبي ځل راغلی نو د زړه په مینه دستور ټي وي سبسکرایب کې دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کې او لایک هم کې. اوس مال او زما پوره ټیم لره کې اجازت د لوی الله پامان.